د ریاست نواب قصې به تاسو ډېرې اورېدلي او ډېرو بندیانو به کړي. ډېر سخت د تعذیب او د تعذیر ځای دی او ډېر سخت ربړونه دلته د بندیانو تېره کړې ده. ټولو زندانیانو چې څوک نواب چا تېر کړي هغوی د دې ریاست نواب نه ډېره بده خاطره لري. خو دا مرحله په د شما د سامان او دا شینې چې تسلیم کړل دوی ته یې وسپارل، نو په دې زینو کې داسې کش کړم لکه د حیوان په رقم باندې زیر زمیني ته. دا لاندې تقوي وه، دې زمیني ته داسې ولچکو کې لاس واچول، همداسې په دې زینه باندې کش کړو، داسې پوړۍ وې. دې ته نه کتل چې دا په دې پوړیو باندې پخې کېږي، دا اسیر کېوځي لاندې ورسېږي. نو چې کله هلته حال ته ورسېدم نو حال کې مې سترګې لوڅې وې، خولۍ رانه لرې کړه چې ومې کتل ټول خلک دیوالو ته ناست دي، کیوبا غوندې زیړ نارنجي جامې د ټولو په تن دي. نو یو شیبه ناست وم، په وخت کې دغه وخت کې زما تم جامې راوړې، چې راوړې نو وایي چې دا واغونده. نو ما ځان سره فکر وکړ دلته خو ټول بندیان ما ته راګوري. نو دا کارمند ما باندې په غوسه شو چې زر کوه جامې دې بدلې کړه. نو جامې مې هملته ځای په ځای باندې بدلې کړې، دا زما خپل لباس یې لرې کړو، د زندان خپل زیړې جامې راواچوې.